مقامات بلند رتبه امارت اسلامی میگویند که نظام اسلامی با قربانی‌های مشترک افغان‌ها به دست آمده و نظام مشترک همه است. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزراء امروز سه‌شنبه در مراسم فراغت سمینار 40 روزه محصلین ولایت‌های گرمسیر کشور که از سوی وزارت تحصیلات عالی راه اندازی شده بود میگوید که بالای نظام اسلامی هیچ گونه معامله نخواهد کرد. د اسلامی نظام په سر باندې په هیڅ صورت کې منګه د چا سره سودا ته تیار نه یو. که په میاشت کې 100 میلیارډ ډالر هم څوک مونږ ته راکوي، سړکونه به درته دولینه کړو، ټول بندونه به درته جوړ کړو، بجلی به درته خپله کړو، دا ټول امکانات به راته راکړي، خو لیکن نظام پکې نیم اسلامي نیم به کفري وي، دا معامله موږ چا سره نشو کولی. با این حال مولوی عبدالکبیر می افزاید اگر کسی جهاد در مقابل آمریکا را ناحق می داند، حساب 1.5 میلیون شهیدی که در مقابل روس‌ها به شهادت رسیدند را به ملت بدهد. چې تا دغسې ملک غوښتل چې سړک د آباد شي، بندونه د جوړ شي، هغه خو دې کړي نه دي، بندونه خو دې نه دي جوړ کړي، خو ستا دعوه دا ده چې د آبادۍ لپاره راغلي وو. نو ته چې د آبادۍ لپاره اسلامي نظام قربانوي، نو بیا به یو ځل موږ ته د 1.5 میلیون شهیدانو حساب راکړي. در همین حال شیخ ندام محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی کشور از محصلین خواست که در انتخاب کتاب، مطالعه و استادان خود از احتیاط کار گیرند. به گفته آقای ندیم اشغالگران تلاش دارند که با استفاده از کتاب فکر خود را به افغانها انتقال دهند. یو لار د مطالعه د معلومه شو چې ایمان په دا خوا کې زده کیږي، عبادت په دې کې زده کیږي. اوس نو چې د مطالعه اړخ ته ځي، د یو ښه دیندار معتمد عالم تر مشورې وروسته به کتاب انتخابوي. په سیاسي اړخ کې دا کتاب وګوره، په عبادت کې دا کتاب وګوره، په عقایدو کې دا کتاب وګوره. چې واری اعتمادي کتاب په لاس درلې بیا مشکل نشته، په مطالعه کې به زیادت راځي. محصلین این سمینار را مهم خوانده و میگویند که موارد زیادی را در این سمینار فرا گرفتند و از وزارت تحصیلات عالی میخواهند که دامنه این گونه سمینارها را به ولایت‌های دیگر نیز گسترش دهد. اوس دا محصلین چې په دومره تکالیف سره وروزل شو او دغه ذهنیت دې ته ورکول شو، نو که چیرې خدای ناخواسته د نن ورځې نه وروسته دا له دې څخه ووځي او دا مثلا هر یو په خپله لار او په خپل کور ځي او له دې وروسته دا نه تعقیبېږي او مثلا د دې لپاره کومه برنامه نه وي، نو خدای مه کړه دا کوم سختي او تکلیفونه چې ګالل شوي، دا کوم چې تیر شوي دي، دا هسې بې ځایه لاړ شي. وزارت تحصیلات عالی افغانستان برای ارتقای علمی و فکری جوانان سمینار 40 روزه تحت عنوان تدریب الافکار برای دانش آموزان مناطق گرمسیر کشور برگزار کرده بود که امروز دانش آموزان شرکت کننده در آن سندهای فراغت خود را در تالار جلسات پانتون بین‌المللی اسلامی افغانستان به دست آوردند.